سلامونه مې قبول کړئ د پښتو انفو چینل مینوالو. په نننۍ ویډیو کې درسره د زیبا ګل متعلق معلومات شریکوم چې د هغې یو ویډیو په سوشل میډیا باندې گردش کوي او اکثره خلک په سوشل میډیا باندې د یو بل نه د هغې د غلطه قسمه ویډیو پوښتنه هم کوي او غوښتنه کوي چې موږ ته دا ویډیو راسینډ کړي. ملګرو نن در سره دا ټول معلومات شریکوم چې آیا زیبا ګل په رښتیا باندې دا کار کړی او که هسې پروپیګنډا ورپسې چا په سوشل میډیا باندې شروع کړې ده. نو ملګرو حقیقت درته هم په دې ویډیو کې ښکاره کوم، خو د دې نه مخکې که چېرې تاسو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل پښتو انفو نوي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ. دې سره خواته د غنټۍ دا نشان هم ووهئ، دې سره به هر روانه ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې ملاویږي. ملګرو زیبا ګل چې تاسو به په سوشل میډیا په ټیک ټاک فیسبوک باندې ډیره ښه پیژنئ چې دا یو افغانۍ ده او دا پارسي بانه ده، د له پښتو صحیح نه ورځي. خو ملګرو د هغې یو ویډیو او چې د نو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده چې کله موږ ملګرو د دې په باره کې معلومات وکړل او په انټرنیټ مو سرچ وکړو، د ګڼ شمېر خلکو نه مو تپوسونه وکړل، نو ډیرو اکثره خلکو موږ ته دا وویل چې دا زیبا ګل متعلق دا کم معلومات چې خلک ورکوي چې یاره د زیبا ګل ویډیو راغلی دا غلط قسمه ویډیوز نه، نو په دې کې هیڅ قسمه څه حقیقت نشته. رښتیا خبره دا ده چې دا خلک صرف د پیم حاصلولو دپاره د پبلیسټي کولو دپاره چې د نو داسې قسمه پوسټونه ورکوي او داسې قسمه ویډیوګانې ورکوي چې په هغې باندې د مونږ د ټیک ټاک یا چې د نو داسې څه مشهور کسانو نه چې د نو خپل پیم حاصل کوي او خپل پیجونه پې وړاندې کوي او خپل د یوټیوب چینل پې مخکې کوي. ملګرو د دې هیڅ قسمه څه حقیقت نشته. دا ملګرو څه معلومات د زیبا ګل د ویډیو متعلق چې تاسو سره مونږ په دې ویډیو کې شریک کړل. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو هم خوښه شوي. که چېرې خوښ شي په یوټیوب کې د لایک بټن راکول مه هېروئ. انشاءالله تعالی د یو نوي ویډیو سره به بیا هم حاضر ږم. تر هغه ګړی پورې د الله پام